اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ تاسو نوی درس شروع کیږي، خو مخکې له دې چې په نوي درس باندې بحث وکړو، خبرې ورباندې وکړو، هغه تشریح کړو او تاسو سره یو ځای دا درس مخته یوسو. له هغې نه بعد مخکې زه د تېر درس لنډې پوښتنې وکړم. سمه ده؟ ډېر ښه. موږ تاسو باید ووایو چې موږ تاسو تېر درس څه شي و؟ آفرین. زموږ تاسو تېر درس چې و میرویس نیکه و. میرویس نیکه کې مو څه ولوستل؟ ډېر ښه. آفرین. میرویس نیکه درس مو ولوستلو، هغه مو پوه کې مو ډېر داسې زده کړه چې مخکې مو نه و زده شوي که نه. مثال د هغو رهبریت څه رقم رهبري وکړه، د هغو هغه د وطن نه دفاع که نه، د ټولو باندې مو خبرې وکړې. او همداسې د د کورنۍ په اړه چې د په کورنۍ کې څومره ادیبان او هغه کسان چې تاریخ کرښې ورباندې لیکل شوي دي، په زرینې کرښو تاریخ ورباندې لیکل شوی، هغوی باندې مو هم بحث وکړو. سمه ده؟ ښه. له هغې نه وروسته راځم بلې پوښتنې ته. ښه، تاسو راته ووایئ چې وروسته له هغې څخه د میرویس نیکه له درس څخه وروسته موږ تاسو کوم درس ولولو؟ آفرین. ډېر ښه. کوم درس ولولو؟ د کور پاک ساتل. د کور پاک ساتل څوام درس دی؟ آفرین. 12م درس دی. څوام مخ دی؟ آفرین. 24م مخ. ډېر ښه درنو زده کوونکو. ښه درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې درس شروع کړم او په درس بحث وکړو، لومړی راځم تاسو نه پوښتمه چې کتاب، کتابچه، پنسل، قلم، پنسل پاک، قلمتاش ټول لرئ؟ آفرین. ډېر ښه. څومره ښه. تاسو ډېر تکړه یې. آفرین. ښه درنو زده کوونکو، د کور پاک ساتل څه معنا؟ کور چی شته وایي؟ پاک ساتل څه معنا؟ ولې د درس راغلی دی؟ په دې باندې ولې موږ بحث کوو؟ څه دي په دې کې؟ آفرین. ډېر ښه. ګورئ، د کور پاک ساتل، کور کاف څه دی؟ جمع واو جمع ری چی کیږي؟ کور کیږي. چی؟ کور. څه دی؟ د کور پاک ساتل یعنی هغه ځای چې مثال موږ تاسو کې اوسېږو، موږ تاسو د اوسېدو ځای هغه ته کور وایي. څه ده؟ ګورئ، موږ تاسو باید ووایو چیرته چې موږ ژوند کوو، چیرته چې موږ اوسېږو، د موږ شاوخوا چې دی دغو ته چاپېریال وایي. نو موږ تاسو باید خپل کور، خپل چاپېریال باید ډېر پاک وساتو. صحیح ده؟ موږ تاسو باید خپل کور ته، د کور ټولو لوازمو ته، هغه څه چې د کور دپاره ډېر ضرور دي، هغو ته باید بیخي متوجه او ډېره پاملرنه وکړو. صحیح ده؟ ګورئ، مثال لکه اوس موږ تاسو کور لرو، په کور کې مختلفې کوټې دي. صحیح ده؟ مختلفې کوټې دي. مثال د اوسېدو کوټه مو ده، د ډوډۍ خوړلو کوټه مې ده، د خوب کولو کوټه مې ده، د درس ویلو کوټه مو ده. ګورئ، مختلفې کوټې لرو که نه. خو موږ تاسو په دې کوټو کې ډېر لوازم لرو، لکه توشکې، بالښتونه، فرشونه، المارۍ او همدغسې د ډوډۍ خوړلو لوښي، مختلف لوښي لرو. باید د ټولو ته څنګه ډېر پام وکړو. او تر څنګ ورسره موږ تاسو دې ټولو ته چې پام کوو، لکه مثال ضرور ده چې دې ته لمر ورکړو، ځکه موږ تاسو د لمر ارزښت درس کې ویلي وو. هر هغه څه چې هغوی ته لمر ورسېږي میکروبونه وژني. صحیح ده؟ ځکه موږ تاسو ویل چې د لمر څخه، لکه له لمر څخه پرته د ټولو ژوندیو موجوداتو د انسان په ګډون باندې ژوند ناممکن دی. ځکه که مثال موږ تاسو چیرته چې اوسېږو هلته لمر ونه رسېږي، نو هلته به د موږ تاسو د خوړلو توکي څنګه وي؟ هغوی به له منځه لاړ شي، هغوی به وده نه کوي، نمو نه کوي، لاس نه راځي چې ورڅخه. ښه، چې څه شي ورڅخه لاسته رانغلل، وده یې ونه کړه، نمو یې ونه کړل، نو څنګه وو؟ نو موږ تاسو نو بیا دغه د خوړلو توکي له لاسه ورکوو. سمه ده؟ نو موږ تاسو چیرته چې اوسېږو، د موږ تاسو چاپېریال، د موږ تاسو کور، زموږ تاسو کوټه، زموږ تاسو حویلی، انګړ، ټول باید څنګه وي؟ پاک و سمسور وي. موږ تاسو باید خپل کور ته، د کور ټول لوازمو ته منظم لمر ورکو، منظم دوا ورته ورکو. لکه داسې نه مثال لکه کوټه کې چې اوسېږو هلته میاشتې وي پکې که نه، هلته غوماشې وي. نو موږ تاسو کله چې په کوټه کې اوسېږو، نو هغلته د غوماشو ته مثال باید څنګه دوا وشي چې هغه له منځه لاړ شي. صحیح ده؟ موږ تاسو کوټه کې اوسېږو، باید د کوټې پردې کش کړو چې لمر راولوېږي کوټې ته. کوم کالي چې هغو ته، یا کوم هغه څه چې هغو ته لمر نه رسېږي، هغوی باید لمر ته یوسو چې لمر ورسره مخامخ شي، لمر وړانګې ورباندې مخامخ ولګېږي. نو چې دا ورباندې ولګېدي، هغه میکروبونه یې ووژل. صحیح ده؟ نو موږ تاسو چې کوم ځای کې اوسېږو، موږ تاسو چاپېریال باید ډېر پاک وي، منظم وي. ګورئ، موږ تاسو درس چې دی دلته ما عکسونه درته ولي کور دی، د کور پاک ساتل.
ګورئ دلته وګورئ په عکس کې ونې دي، کور دی، کړکۍ دي. ګورئ تاسو ګورئ دا ونې ولې ایښې دي؟ ونې ځکه دلته کې راوړي چې موږ تاسو باید د کور د پاکوالي لپاره له ونو استفاده وکړو. ګورئ دلته چې د اکسیجن ډېرېږي، هوا پاکېږي، دوړې له منځه ځي او داسې مثال موږ ته یو تازګي راکوي. صحیح دی. دلته بل عکس راوړی ګورئ د لوړ بلندمنزل دی، یعنې لوړ ساختمان دی، ودانۍ ده. دې ودانۍ مخې ته ګورئ چمن دي، ونې دي، سم منظم پاک ستره. وینئ دا دلته پر هر منزل کې کورونه دي، دا ټولې کوټې چې دي د خلکو کورونه دي دلته کې. ښه چې کورونه شول نو موږ تاسو باید څنګه وکړو؟ موږ تاسو باید دا پاک وساتو. دلته وګورئ موږ تاسو دلته بل عکس راوړی دی، وینئ د کور پاک ساتل. دلته وګورئ ټوله کړکۍ لمر ته مخامخ دي، وینئ یې ګورئ شیشې پاک ستره ښې لویې لویې شیشې ورته ایښې دي او لمر ته مخامخ. علت دا ده چې لمر ولویږي. ولې چې لمر ولوېده میکروبونه له منځه لاړل، هم کوټه ګرمه شوله. سمه ده. آفرین. له دې نه وروسته ګورئ موږ تاسو هغه څه چې د کور دپاره یو منظم شی چې مثال د موږ تاسو د کور د پاکوالي لپاره ډېر مهم دي، دلته ځینې عکسونه نور دي. ورته وګورئ د کتابو دپاره وړوکې المارۍ وګورئ، دغه کوچونه وګورئ، چوکۍ وګورئ چې ناستې خلک ورباندې کنه دلته شته دي، او دلته مختلف عکسونه وګورئ. تاسو وګورئ دا د کور د منظموالي لپاره، ځکه د موږ تاسو د اوسېدو ځای دی. هغه ځای چې موږ تاسو هلته سکون پکې کوو، هغه ځای چې موږ هلته روح پکې ارامېږي، هغه ځای دی. نو هغه چې وي نو موږ تاسو باید پاک منظم وساتو. سمه ده. ډېر ښه. له هغې نه وروسته مثال ځینې شیان چې ما عکسونه داسې نور هم راوړي دي چې د یوه کور د منظم یا د پاکوالي لپاره یا هغه ځای چې موږ تاسو کې اوسېږو هلته موږ تاسو د ارامتیا لپاره مهم دي. په ځینې ځایونو کې باید له دې استفاده وکړو، دا شیان هلته کېږدو. هغه ګلدانۍ او هغه ځایونه نور چې هلته مثال هغه ښه ښکارېږي هغه شیان ورته پیدا کړو. سمه ده. ځکه دا موږ تاسو لپاره ډېر مهم دي. دلته موږ ژوند دی، دلته موږ زندګي ده. ګورئ نو چې موږ تاسو ژوند وي، زندګي مو وي، هلته چې روح ارامېږي، نو موږ تاسو باید هغه ځای څنګه کړو؟ هغه پاک منظم وساتو. صحیح ده. ګورئ دلته یو بل عکس هم راوړی دی تاسو ته، ښایسته عکس دی. ګورئ کوچونه دي، یو وړوکی شیشهیي میز یې ښیي ګرد، او هلته کړکۍ ده، ګلان پکې تاسو خپله وګورئ. وینئ هغه نباتات ګورئ څومره ښه ښکارېږي او دا کور څومره منظم پاک ستره دی. وګورئ وینئ. آفرین. له دې نه وروسته یو دوه عکسه نور هم داسې درښایم چې تاسو د کور د پاکوالي لپاره ډېر مهم دي چې دا باید پیدا وګوره. دغه تلویزیون وګوره، هلته کوچونه وګوره، ګلان وګوره، میز وګورئ. یعنې دا هغه څه دي چې موږ تاسو باید دې ته ډېر پام وکړو. مثال لکه دې بل ګل ته وګوره څومره ښایسته ګل دی. زه به ورته ووایم تر څنګ ورسره څو مجسمې ایښي دي، سوی مجسمې دي، او هلته دوې مرغیو مجسمې هم ایښي، او دلته ګلانو کې مثال شاپرک باندې ګلان هم پرې راځړېږي. تاسو ورته وګورئ. وینئ یعنې دا موږ تاسو کله چې د کور پاکوالي ته ګورو، ګورئ نه یوازې دا چې مثال موږ تاسو هغه ټوله باید جارو کړو، هغه باید رنګ کړو، هغه باید کړکۍ خلاصې کړو، پردې یې کش کړو. ګورئ تنها دا هم ضرور نه دي، ځکه د کور دپاره هغه څه چې ډېر ضرور دي لکه دغه دا ټول شیان ورته راځي. مثال کوم ځای کې چې موږ تاسو درس وایو، د درس دپاره صحیح المارۍ باید د کتابو لپاره ایښې وي، درس د خط لیکلو لپاره صحیح میز باید ولرو، چوکۍ ولرو، او که نه وي مثال دغه شیان خو هلته منظم دی درس ویلو په کوټه کې کېږدو تر څو هلته څنګه هغه ښه ښکاره شي. د میلمه کوټه باید منظم موږ وساتو، دا شیان پکې ولرو هلته چې موږ تاسو میلمه چې د خدای دوست دی چا خفه نه شي او هغه یو ډېر نیک احساس وکړي. سمه ده. بله خبر دا ګوره موږ تاسو کورونه چې دي هلته ګوره موږ تاسو نه یوازې ژوند کوو بلکې هلته موږ تاسو کورني مرغان هم ساتو، حیوانات هم ساتو که نه. مثال غواګانې ساتو، پسونه ساتو، وزې ساتو، او داسې نور حیوانات ساتو که نه. هغه څنګه هغه باید ځایونه منظم وي، پاک وي، لرې وي د اوسېدو د ځای نه. ګورئ که چیرې موږ تاسو هغه د اوسېدو د ځای سره منظم یو ځای وي د حیواناتو د اوسېدو ځای او زموږ تاسو د اوسېدو ځای سره یو ځای وي، ګورئ دونه ډېر مشکلات پېښېږي که نه. ان نظافت نه مراتېږي، صحیح ده، ان پاکوالی نه مراتېږي، او هم موږ دپاره مثال ممکن میکروبونه پیدا کړي، ډېر میکروبونه موږ تاسو داسې مرضونه راته پیدا کړي که نه. نو ځکه هغه باید منظم لرې وساتو. بل چې دی ځینې عکسونه زه نور درښایم، موږ تاسو په کور کې مرغان ساتو که نه، البتونکي مرغان ساتو. ځینې ډېر شوقیان ما دلته یو عکس راوړی تاسو ته ښیم، دا څه شي عکس دی؟ آفرین دا عکس دی څه شي دی؟ ډېر ښه. آفرین تاسو کور کې زرک لرئ؟ آفرین دې ته زرک وایي که نه، دا زرک دی. موږ تاسو ډېری خلک په کلیوالي ژوند کې ګورو، ګورئ په کورونو کې زرکان ساتي که نه. خو کله چې موږ تاسو زرکان ساتو، موږ تاسو نور الوتونکي مرغان ساتو، موږ تاسو باید د هغو دپاره دغه ټول هغه څه چې ضرور دی هغه باید ولرو، ورته منظم لرې وساتو. داسې نه چې موږ تاسو چېرته اوسېږو هلته همدا هم راسره وساتي دا مرغان. مثال موږ تاسو د بل عکس دی ګورئ کوترې دي، وینئ
ښایسته ښایسته سپینې کوترې دلته په یوه شاخ باندې ناستې تاسې ګورئ وینئ که نه دې ته باید پام وکړو وګورئ چې دا مرغان چې موږ تاسو ساتو دا موږ تاسو طبیعي ژوند دی ګورئ اصلا په ټولو کورو کې دا شیان شته دي که نه دا شیان چې ساتو نو موږ تاسو باید څنګه وکړو دې ته باید پام وکړو د هغو د اوسېدو ځای دپاره مثال دلته بل عکس دی ما سره ډېر ښه شنه ځایونه دي او تر څنګ ورسره ډېرې خطرناکې او ډېر ښایسته چرګان دي تاسو ورته وګورئ موږ تاسو اکثریت په خپلو کورو کې چرګان ساتو د چرګان له هګیو څخه د هغوی له غوښو څخه صحیح استفاده کوو ګټه اخلو که نه ځکه د وجود دپاره دغه وطني چرګان چې دي هغه چرګان چې په کلیو کورو کې ساتل کېږي هغه نظر دغه نورو بازاري چرګانو ته ډېر ښه دي او ښه راځي ځکه د وجود لپاره ګټور دي اوس دلته چرګان وګورئ ګورئ موږ تاسو په خپلو کورونو کې ډېری خلک چرګان ساتي که نه خو مګم د هغو دپاره مناسب ځای په نظر کې نیول ډېر ضرور دي که مثال د چرګانو کوټه یا مثال چې موږ تاسو مرغانچام ورته وایو هغه یې موږ تاسو د کوټو سره نږدې وي هغه ډېر مشکل پېښوي که نه بلکل یا چرګان په سرای کې وګرځي غټ سرای هلته پټي وي کې باغونه وي کې نو دا شیان چې وي نو هغه بوټي هم خرابوي ګورئ که نه یا په دغه لاره کې وګرځي هلته خو چرګان دی خو لار ګډوډوي که نه نو دا چې وشول نو موږ تاسو خو بیا هغه ژوند خو د کور پاک ساتل خو له منځه لاړل موږ تاسو خپل کور چې دلته عنوان و د کور پاک ساتل دا خو مراعات نه کړل که نه نشول مراعات ښه چې مراعات نشول نو موږ تاسو باید څنګه وکړو دوی ته ډېر پام وکړو هغه مخکې هم چې درته وایي چې مثال موږ تاسو غواګانې ساتو کورو کې دلته وګورئ دا غواګانې وګورئ په چمنو کې ګرځي دلته خو مګم څنګه دي دا د دې ساتل ته باید ډېر پام وکړو پوه شوئ ځکه دا حیوانات دي که نه دا داسې منظم ډېر پاک نه وي ټول ستره خو مګر موږ تاسو باید که حیوانات هم ساتو که مرغان هم ساتو که هر رقم الوتونکي مرغان ساتو د هغو د صحت دپاره چې هغه ناروغه نه شي هغو ته باید واکسین ورکړو په خپل ټاکلي وخت باندې هغه دوا ورکړو تر څو د دوی دغه نه ناجوړه کېدو د موږ د نه ناجوړه کېدو سبب شي صحیح دی لکه دی چې که دی ناجوړه شي نو موږ تاسو به هم ورسره ناجوړه کړو ځکه موږ تاسو په کور کې ساتل کېږي او که دی ناجوړه نه شوه نو موږ تاسو هم انشاءالله چې نه ناجوړه کېږو سمه ده ښه درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې و د کور پاک ساتل د کور پاک ساتلو کې مثال هغه ټول لوازم چې و د موږ تاسو د کور دپاره د هغو دپاره لمر ورکول ضرور و خپلې کوټو ته لمر ورکول ضرور و توشک و کمپل و بړستن د ټول شیانو ته لمر ورکول ضرور و نو موږ تاسو باید هغه ټول څه چې مثال موږ تاسو په خپلو کورو کې ساتل لکه الوتونکي مرغان دي حیوانات دي هغه باید ډېر پام ورته وکړو موږ تاسو په خپلو کورو کې باید ونې کېږدو چمنونه کېږدو چې هغه شین شي پاک شي هوا یې پاکه شي او د میکروبونو څنګه مخه ونیسي سمه ده ښه درنو زده کوونکي زموږ تاسو درس چې دی نن همدومره بس دی نو راتلونکي ساعت کې به له خیره سره درس وایي د کتاب 40 مخ به له سره شروع کوو وایي به یې خو تاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو به هغه درس صحیح وایي سخت لغتونه به یې معنا کوئ په خپلو کتابچو کې به یې لیکئ سمه ده ډېر ښه تر بیا هم په خدای سپارم ښه وختونه ښې چارې